سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د کاناډا امیګریشن په حواله یو بله ویډیو. دا نننۍ ویډیو د هغه ټولو کسانو لپاره ډیره مهمه ده څوک چې دلته کاناډا ته راځي، که هغه په ایکسپریس انټري راځي، که هغه په صوبایي پروګرام یا په کمیونټي پروګرام راځي، او د هغو دلته دا خیالي چې زه به هم په خپل پروفیشن کې کار کومه، نو پکار ده چې په خپل پروفیشن د ریګولیشن په حساب باندې ځان خبر کړي چې دغه پروفیشن ریګولیټډ دی که نه دی ریګولیټډ. ځکه چې دلته په کاناډا کې مختلف صوبایي حکومتونه دي او په هغې کې مختلف لایسنسینګ اگزام دي د ریګولیټډ پروفیشنز لپاره. پروفیشن دلته دوه حصو کې تقسیم شوي دي، یو دا دی چې ریګولیټډ ورته وایي، بل ان ریګولیټډ دی. ریګولیټډ دا دی چې کله تاسو دلته راشئ نو تاسو خو ټیک د په هغې امیګریشن پروسس کې تاسو هغه ډګري کار وکړي، تاسو دلته راشئ، خو بیا چې په خپل پروفیشن کې کار کوئ نو دلته به لایسنسینګ اگزام پاس کوئ، د هغې خپل مراحل دي هغه به طی کوئ، د هغې نه پس به بیا تاسو ته دا اختیاري چې تاسو په هغې فیلډ کې کار وکړئ. دغې ته وایي ریګولیټډ پروفیشنز. ان ریګولیټډ پروفیشنز هغه دي کم چې لکه د هغې دپاره لایسنسینګ اگزام نه پکار، او عموما امپلایر چې لکه هغه تعالی انجاب چې د ټریننګ درکړي یا څه نور څه ریکوایرمنټ خو د هغې دپاره لایسنسینګ اگزام پروینشل یا ټریټوریل اگزام د هغې دپاره نه پکار. په کاناډا کې تقریبا 60% پروفیشنز چې دي هغه ریګولیټډ دي او 80% چې دي هغه ان ریګولیټډ دي. ریګولیټډ چې کوم دي نو په هغې کې زیاتره چې دي هغه د هیلث سره ریلیټډ څومره چې پروفیشنز دي دا ټول ریګولیټډ دي. انجینیرز مثلا چې دي ټول ریګولیټډ دي. دغه شانتې دغه چې دي د ایجوکیشن سره استادان چې کوم دي هغه ریګولیټډ دي. په ځینو صوبو کې پلمبر چې دي هغه هم ریګولیټډ دي. نور داسې بلا شته. نو تقریبا 60% دغه چې کوم دي د پروفیشنز هغه ریګولیټډ دي. د دې مطلب دا دی که یو انجینیر راځي او ډاکټر راځي نو دلته خو به راشي، خو بیا چې کمې صوبې ته ځي نو په هغه صوبه کې به بیا د هغو لایسنسینګ اگزام چې کوم دی د هغې ریکوایرمنټ به پوره کوي او هغه به پاس کوي، نو هغه بیا په خپل دغه کې کار کولی شي. په خپل پروفیشن کې که داسې نه کوي نو بیا بل کار خو کولی شي خو هغه نه شي کولی. اوس خبره دلته دا هم ده چې د انټاریو تقریبا 14 صوبې دي، په دې کې 10 صوبې او 3 ټریټریز دي، خو ټوټل 14 دي. نو په هره صوبه کې چې دی دغه لایسنسینګ اگزام چې دي هغې ریکوایرمنټ جدا دي، د هغې وخت جدا دی، د هغې دپاره الیجیبلیټي ریکوایرمنټ او نور دغه چې دی د فیسونه وغیره چې دي دا ټول جدا دي. نو په کار بیا دا ده چې څوک راځي چې هغه ته دا پته چې زه کومې صوبې ته لاړ شم او زما د NOC یا زما چې کوم پروفیشن دی یا زما سره چې کومه ډیګري ده نو دا په کومه صوبه کې د هغې امتحان اسان دی، نو دی ډایرکټ لینډینګ که هغه صوبه کې وکړي نو بیا د هغې صوبې والا نور مراعات هم ډېر زیات ورکوي او چې دی نو هغه اګزام ته هم دی په قلاره اپیر کیدی شي. دغه شانتې لکه تاسو ته به پته یا کیدی شي ډېرو خلکو ته پته هم نه وي چې انټاریو صوبه په کوم کې چې موږ یو نو تقریبا د کاناډا 80% نه زیات آبادي چې دا په دې صوبه کې ده، نو په دې حساب باندې دلته لکه ریکوایرمنټس په هغې ځکه چې کسان ډېر دي نو ریکوایرمنټس الیجیبلیټي او دا فیسونه دا قصې نور د هغې دغه نه چې دي د نور پروینسز نه زیات دي. نو دلته عموما خلکو ته ډېر زیات مشکلات په نسبت د دې په نورو صوبو کې. نو لکه دا موږ څنګه لټولی شو چې آیا زما دا پروفیشن ریګولیټډ دی که نه دی، او که ریګولیټډ دی نو کومه صوبه د ما دپاره ښه ده. په دې باندې به زه ستاسو سره یو ډیمو پیش کم تاسو ته به زه وښیم چې لکه تاسو خپل NOC څنګه کتی شئ، که ریګولیټډ نو هغه به څنګه ګورئ، که نه ریګولیټډ نو هغه به څنګه ګورئ، او بیا که ریګولیټډ نو د هغې نه پس بیا کمې صوبې دي چې په هغې کې دا ګورننګ لکه د لایسنسینګ بورډونه دي یا لایسنسینګ باډیز دي یا د دې دا ګورننګ باډیز به ورته ووایو، نو کم چې کنټرول کوي د هغو اتارټي نو د هغو بیا په هره صوبه کې چې دي هغه کم اتارټیز دي یا کم بورډز دي او د هغې بیا ریکوایرمنټس څه دي. نو تاسو د خپل دغه په حساب باندې NOC یا د پروفیشن په حساب باندې هغه ټولې صوبې لټولی شئ چې په کم کې دا په اسانه تاسو دا لایسنسینګ اگزام ورکوئ. او که دا غواړئ چې موږ لایسنس چونکې لایسنسینګ اگزام موږ دلته راځو او نه ورکو او بل څه کار به کوو نو هغه جدا خبره ده، خو که تاسو غواړئ نو په کار ده چې په دغې طریقې کار باندې ځان پوه کړئ. راځئ دې ډیمو له ها ملګرو، ټول نه مخکې به تاسو دې پیج له راشئ. دې باندې ما بار خبره کړې ده چې نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن یا خپل NOC به څنګه ګورئ. نو په کار چې دغه تاسو ته معلومه خو بیا چې زما پروفیشن ریګولیټډ دی که نه دی ریګولیټډ، د ریګولیټډ هم دغه مطلب ده چې لایسنسینګ اگزام به پکار وي، د هغې نه بغیر ته دغه کار نشئ کولی.
او unregulated دا دی چې لکه تاسو د لایسنسینګ اگزام ضرورت نشته. نو دلته که اوس مونږ د مثال په توګه لکه څنګه به ګورئ سرچ بای جاب ټایټل که زه جاب ټایټل ورکوم ما ته پته نشته د NOC په کار چې پته یې راته او زه پکې لکه ورکم فیملی فیزیشن دلته دیو ډاکټر ته فیملی فیزیشن وای. نو که دا زه ورکم او زه دا سرچ کم نو دلته تاسو کتای شئ جنرال پریکټیشنر فیملی فیزیشن دا چې زه کولاو کوم او ښکته راشم په جاب امپلایمنټ ریکوایرمنټ کې. نو دلته به تاسو ته وګورئ په دې آخري لاین کې چې لایسنسینګ اتھارټي آر ریکوایرډ. نو پروینشل یا ټریټوریل لایسنسینګ اتھارټي دی مطلب دا دی چې ته به دلته لایسنس اخلي د هغوی اګزام به پاس کوې او دا یو ریګولیټډ پروفیشن دی. هیلث والا تقریبا ټول ریګولیټډ دي. دغه شانتې که بیا مثال په توګه زه راځم او جاب ټایټل باندې انجینیر ګورم نو انجینیر چې دي نو هغه هم ټول تقریبا دغه دي دا ریګولیټډ دي. دا اوس ما کلیک کو د ما سره بلهاش دغه دارالو بهرحال تاسو ته خپل NOC کوډ معلوم نو هغه بیا تاسو کته شي دا ای والا دا ټول دي تقریبا ای او زیرو ټول یې ځینې بی چې کم دی سکل لیول نو هغه ځینې نه بهرحال په دې کې دا بیم رالو ایم رالو که فرض کړه موږ ای اوس ګورو سیول انجینیرز ای والا نو دا چې کله تاسو کولاو کنه دلته به تاسو وګورئ مین ډیوټیز نه پس که موږ راشو امپلایمنټ ریکوایرمنټ لا نو دا ده لایسنس لیډرشپ انرژي ماستر لایسنسینګ دا خبره لیکل دلته چې دا به پکاري لایسنسینګ به پکاري. اوس چې لایسنسینګ کنه پکار خو ټیک د سم مسله نشو کو پکاري نو بیا څه چل مونږ له کول پکار دی هغه دا چې بیا مونږ مختلف صوبې یا ټریټریز وګورو چې په کم یو کې د دې لایسنسینګ اگزام آسان دی کوم کې وخت ډیر کم اخلي او په کم کې چې دی نو خلک کم دي او مونږ ته زیات اپورچونټیز دي کنه. نو په هغه حساب باندې بیا دا تاسو دا لینک به هم زه درکم دی له به تاسو راشئ او دا تاسو کته شي چې دلته لکه د اکاونټینګ د پاره نو اکاونټینګ د پاره چې دیو دا ټول صوبې ورکړي د البرټا برټش کولمبیا منیټوبا انټاریو کناډا په نمبر ټول نو دا یو چې تاسو کلیک کوئ نو تاسو به د هغه صوبې گورننګ باډیز راځي چې لکه د هغه طریقې کار څه دی د هغه رجسټریشن څنګه دی ایگزامز څونه دی فیس څونه دی وخت په څونه لګي کنه. دغه شان د ارکیټیکچر د پاره بیا دادی په ټولو صوبو کې ریګولیټډ باډیز ډینټسټري د پاره دادی ډایټیشن د پاره دادی دغه شان ډاکټر او فزیشن کنه دا کوم کولاو که ډاکټر فزیشن سرجن د پاره د دې خپل ویب سټ ته البرټا والا ما کولاو کو دا اوس ګوره CPSA کالج اف فزیشن اینڈ سرجن اف البرټا دا غټه صوبه ده. نو په دې کې لکه مونږ بیا را شو رجسټریشن لا نو کله چې رجسټریشن باندې مونږ کلیک کو چې لکه دلته به ډاکټران چې هغه څنګه رجسټر کیږي نو سټپ 1 eligibility requirement and independent practice لپاره او دا فیملی میډیسن دی که سپیشلیست دی. دغه شان سټپ 2 کې بیا څه دي دا MCCQE کوم چې د میډیکل بورډ ایگزام دي کنه qualifying exam medical council of Canada دا پارت 1 دی بیا پارت 2 دی بیا پس نور څه دي سټپ 3 څه دی نور څه ریکوایرمنټس دي نو په دې کې بیا فیکس خاکم چې frequently asked question دي. نو دغه شان دا تاسو په هر یو صوبه کې د خپل دغه مطابق شه د خپل NOC کوډ مطابق هغه کته شي چې کم یو آسان دی او کم ګران دی ارلی چایلډهود والا دی ګور انجینرینګ والا کوم ګورو فرض کې وز دا چې د انجینر نو اسکوشیا ما کلیک کو نو کو دلته تاسو ګوره رجسټریشن ګوره چې رجسټریشن بسنګ کیږي نو دا تاسو بیا کته شي ریکوایرمنٹ اف رجسټریشن اکیډمیک ریکوایرمنټس دي ایکسپیرینس ریکوایرمنټس دي او نور انګلیش لینګویج ریکوایرمنټ دي ګډ کریکټر خدا ټول خبره تاسو دلته خپه قلاره کته شي څه ریکوایرمنټ دي د نه علاوه چې ایگزامز چې کم دي دا اوس ایگزام دي دام تاسو کته شي چې ایگزام به بیا کم ورکول غواړي او څنګه دي نو دا ټول لکه تاسو بیا کته شي چې آیا د ما د پاره کومه صوبه خده او کم کې پاسانه ماته د لایسنسینګ ایگزام د پاس کول شم. دغه شان د هیومن ریسورسز والا د انفارمیشن ټیکنالوژي د لاز والا چې کم دي دا پاغو په صوبه کې گورننګ باډي پاره او صوبه کې دا خپل دي. دغه شان نرسنګ والا دي میډوایفری دا occupational therapist social work teaching trades veterinary medicine څومره چې هم دي نو دا ټول تقریبا په دې کې شته او کو نه پکې نو بیا تاسو انډیویډوال سرچ هم کولای شئ خو ما خلل چې ټولو په دې کې او بیا تاسو کته شي چې را ځینې ځکه داسې هم اکثر کېږي چې لکه ځینې صوبایي چونکه صوبایي دغه دی نو عموما په ځینو 20 کل لیول والا چې دینو په ځینو ځکه هغه نه لایسنسینګ ایگزام غواړي په ځینو کې نه غواړي نو داسې صوبه بیا تاسو کته شي چې کله شل د لایسنسینګ ایگزام نه او تاسو التم تل شي نو په دې ټولو خبرو باندې سوچ کوئ. هیله ده چې دا ویډیو به تاسو په کار راغلی او تاسو ته پته لګي تاسو ریسرچ کولای شئ دا ول نه چې کومه صوبې له موږ ته په کار دی او کومه صوبه کې زموږ د ریکوایرمنټ نسبتاً آسان دي که زموږ پروفیشن ریګولیټډ وي.
د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ. د الله په امان.